ولسمشر غني ته د ذبیح الله زمري غاښ ماتونکي خبرې سمې خراب کړ. دا چې څنګه مطلب تر پایه را سره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ډېری وخت به تاسې لیدلي وي چې ځینې کسان به ځان ډېر لوړ کوي. فیسبوکونو او مجلسونو کې به چارواکو باندې انتقادونه کوي، خو کله چې بیا دې چارواکو ته هم مخامخ شي بیا صاحب ورته کوي او مخامخ انتقاد نشي کولی. خو بالاخره نن داسې یو څوک پیدا شو چې هر څه مخامخ او سپین ووایي. خبر دا دی چې نن ولسمشر غني د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ ننګرهار ولایت ته تللی و. لومړی مرستیال امرالله صالح، امنیت شورا سلاکار حمدالله محب، د پوځ لوی درستي یاسین ضیا او نور لوړ پوړي چارواکي هم ورسره ملګري وو. ننګرهار کې د یوې غونډې پر مهال د ننګرهار ذبیح الله زمري ولسمشر غني ته مخامخ او سپینې خبرې وکړې او د ننګرهاریانو د حق غوښتنه یې ترې وکړه. ذبیح الله زمري ولسمشر غني ته وویل چې د نظام د دفاع خبره شي موږ کوو، چې د نظام د مشروعیت خبره شي موږ کوو، خو تا مارشال علي عبدالرشید دوستم ته ورکړه، د مرکچي پلاوي غړیتوب د باتور دوستم ته ورکړ او سناتوري د راهلي دوستم ته ورکړه. ولې دا موږ څه پنجابیان یو؟ هغه هم دا راز ولسمشر ته دا هم وویل چې ننګرهاریان درنه خپل حق غواړي او موږ ته اساسي او بنیادي کارونه وکړه. په هر حال ټولنیزو رسنیو کې خلکو ذبیح الله زمری ستایلی او ویلي دي چې د هغه خبره د هر افغان د زړه خبره ده. په هر حال تاسو دغه موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لایو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.